ښاغلی مفتي صاحب محتد بالله ورور د کندهار ولایت څخه پیغام پرې ایښی دی او پوښتنه یې کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي چې کله مقیم کس په مسافر امام پسې اقتدا وکړي نو مسافر امام خو پر 2 رکعاتو باندې سلام ګرځوي، نو کله چې هغه مقیم مقتدی خپل لمونځ پوره کوي نو په هغه پاته 2 رکعاتو کې به قرات وایي او که نه، او که سهو سو نو سجده سهو به کوي او که یا. مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب ورته ځواب ووایاست. حامدا ومصليا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي کله چې یو مقیم دا په مسافر امام سی اقتدا وکړي نو مسافر خو پر 2 رکعاتو باندې سلام ګرځي، هغه مقیم مقتدی چې پاته 2 رکعاته کوي نو هغه به دا رقم 2 رکعاته کوي لکه دی چې د امام تابع وي. مطلب دا چې قرائت به نه پکښې وایي، او که چیرې په داغه 2 رکعاتو کې داغه مقیم مقتدی دا سهو سي پر د باندې سجده سهو هم نسته. رد المحتار جلد اول صفحه 504 بدائع الصنائع جلد اول صفحه 219 الفقه الاسلامي وادلته جلد هم صفحه 102. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.